رانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د دولتي شورا مطبوعاتي دفتر د سږ کال په جولای کې د چین د سمندر د اکولوژیکي چاپیریال د ساتنې د سپین کتاب په خپرولو سره په دې برخه کې د چین مفکوره، عمل او موثریات بیان کړی دی او له دې لارې به په همدې برخه کې د چین او نړیوالو ټولنو ترمنځ تفاهم پیاوړی او همکاري به یې ژورې شي. نو زه به د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته اړوند معلومات شریک کړم. دغه سپین کتاب ښیي چې د 2023 کال تر پایه پورې چین سمندر ته د ککړتیا د ایستنې 53,000 عرفې څارلې او د 14,000 عرفو د اداري کارونه یې ترسره کړي دي. چین د سمندر د اکولوژۍ د ساتنې په پار کابو 150,000 مربع کیلومترو په پراخوالي سره کرښه ټاکلې. د 1415 کلن پلان له مخې یې د ښکوریو خلیجونو د آبادولو په پار له 1682 عموده دندو او پروژو څخه نیمه برخه بشپړه کړې او د 415 کیلومترو په اوږدوالي سمندري غړي او 14,900 هکتارو په پراخوالي سمندري لنډې ځمکې یې اداره او ترمیم کړي دي. اوس د چین په 180 خلیجونو کې د با کیفیته سمندري اوبو د پراخوالي اندول له 15 سلنې څخه اوښتی دی. براسره پر دی چین د سمندر د طبیعت د ساتنې په اړه 352 حوزې آبادې کړي چې د سمندر د ساتنې پراخوالی یې کابو 3,900 او 300 مربع کیلومترو ته رسیدلی دی. چین په پرلپسې توګه د زرغون پرمختګ په مفکورې سره د سمندري چارو د زرغون او دوام لرونکي پرمختګ د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي او د اکولوژیکي څېړنې او د کبانو د اکولوژیکي روزنې په شمول نوې چارې پیاوړې کوي. په دې رڼا کې د اکولوژیکي تولیداتو ارزښت هم لوړ شوی دی. اوس د چین د سمندر د اکولوژیکي چاپیریال عمومي کیفیت د لوړېدو او د اداري سیستم یې د بشپړېدو په حال کې دی. اړوندو کارونو یې د لیدوړ پرمختګ موندلی دی. محترم دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.